السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، کوم کورس ما شروع کړی و د یوټیوب کورس، نو د هغه تقریبا شپږ یا 15 ویډیو ما اپلوډ کړی وي. نو نن چې کوم د هغه تقریبا 9 ویډیو جوړیږي او په دغه ویډیو کې به تاسو ته درو کوم تاسو څنګه د خپل چینل لوگو جوړ کړئ. صحیح ده؟ نو لوگو جوړېدل دوه رقم دي، رقم خو ډېر دی. مثال خو زه لوگو جوړوم، ما چې خپل لوگو تاسو دلته په کونج کې وینئ، هغه لوگو ما جوړه کړې ده په خپل کمپیوټر کې په اډوب السټریټر یو اپلیکیشن تاسو یې کتلی شئ. اډوب السټریټر یو اپلیکیشن ده چې په هغه کې ما خپل لوگو جوړه کړې ده. خو نن سبا په موبایل کې کارونه دومره اسانه شوي دي چې هر کار په موبایل کې موږ په اسانۍ سره کړای شو. که هغه لوگو جوړېږي، که هغه عکس جوړېږي، که هغه ویډیو جوړېږي، هر شی نن سبا په کمپیوټر کې کېږي. او هغه خلک کوم څه غواړي چې په خپل موبایل کې لوگو جوړه کړي، په اسانۍ سره به زه په دغه ویډیو کې تر وکړم، تاسو ویډیو ته اخر پورې وګورئ. او کوم خلک چې غواړي چې هغه په کمپیوټر کې ویډیو جوړه کړي لوگو، او کله چې کمپیوټر نه وي نو هغو ته انشاءالله زه لوگو جوړوم او هغه لوگو به یو څو روپۍ هم چارج کوو. نو که غواړئ چې خپل لوگو په خپله جوړه کړئ نو دا ویډیو وګورئ، او که غواړئ چې تاسو ته لوگو زه جوړه کړم نو دا نمبرو باندې ما ته میسج وکړئ په وټساپ کې، زه به تاسو ته لوگو جوړه کړم. خالي خپل چینل به نمبر راسند کړئ، د هغه بعد لوگو جوړوم، انشاءالله لوگو به ستاسو خوښه شي. تاسو ګو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زم افضل خان، راځئ چې ویډیو شروع. ګرانو ملګرو، دا لوگو تاسو وینئ، دا لوگو پرون ما داسې جوړه کړه، مال چې تاسو ته ویډیو هم پرې جوړه کړم. دا لوگو چې کومه ده دا ما په خپل موبایل کې جوړه کړې ده په یو اپلیکیشن کې، چې هغه اپلیکیشن به تاسو ته زه نن در وښیم. دلته یو اپلیکیشن تاسو نوم اورېدلی وي، پکس آرټ. صحیح؟ پکس آرټ یو اپلیکیشن ده چې تاسو ټولو به یې نوم اورېدلی وي، کوم خلک چې موبایل استعمالوي. او بل راځي پکسل لیب، دواړه ښه زبردست اپلیکیشنه دي. فرق دغه ده چې پکس آرټ چې ده هغه لږ مشکله ده، او پکسل لیب چې ده هغه لږ اسانه ده. نو زه نن تاسو ته په پکسل لیب کې لوگو جوړول درښیم. داسې خلاصو د هغه به دلته لاړ شئ او دا بیکګراوند کلر چې کوم ده هغه به یورې تاسو بدل کړئ، په سپین بیا ولګوئ، نو سپین چې کوم ده هغه لږ ښه ښکارېږي او شی کې معلومیږي. د هغه به دلته په پلس باندې کلیک کړئ او دلته لیکلي شیپس. دا زه د خپل ځان لپاره جوړوم، د خپل ځان بلکې یو ملګري لپاره. خو تاسو چې ده هغه تاسو په خپل هر رقم ډیزاین ورکولی شئ. دلته ما ګرده ګول هغه سرکل راواخیستو او زه د هغه رنګ چې کوم ده هغه تور ورکوم. صحیح ده؟ داسې ما تور ورکو، د هغه بعد دغه زه دومره کوم. صحیح شو؟ دومره چې کار مې وکړو، د هغه بعد دلته تاسو دغه شیډو او هر رقم یې جوړولی شئ. دا تاسو وینئ څنګه ته شیډو راغی، داسې دی رقم شو، اوس ډېر ښه ښکاري. صحیح ده؟ د هغه بعد ویډیو کې داسې لږ غټه شي، ولې دغه ټول شیان درښیم. د هغه بعد موږ لاړ شو ټیکسټ ته، او دلته به یو ټیکسټ واچوو. هغه ټیکسټ کوم چې د موږ چینل په نامه کې سر ته راځي. تاسو خوښه ده که پوره نوم ورکوئ پوره ورکوئ، که نیمه ورکوئ نیمه ورکوئ، هغه تاسو خپله خوښه ده. دلته چې پې کلیک کوئ او زه به ولیکم ایم، دلته به د ایم سایز لږ غټ کړم. صحیح ده؟ او دا به راوړم د سینټر کې، او رنګ چې کوم ده رنګ به یې سپین کړم. صحیح ده؟ او دلته به بېرته لاړ شم فونټ ته او خپل کوم فونټ چې ده هغه به دلته تاسو ورکړئ. صحیح ده؟ زه دلته یو ورکوم، دا ورکوم. صحیح ده؟ دا ما ورکو، دی په منځ کې کو. صحیح ده؟ داسې د کړ، د هغه بعد د ام مطلب دغه ده مظلوم یار. صحیح ده؟ مظلوم یار. مثال د هغه بعد موږ څه وکړو، د هغه بعد به دلته ولیکو چې بیا به د په ټیکسټ وکړو او دلته به ټیکسټ ور واچو. صحیح ده؟ ټیکسټ ور واچو ټیکنیکل. صحیح شو؟ ټیکنیکل مې ور واچو. د هغه بعد موږ د دغه کوم رنګ چې ده هغه به دغه تور کېدو، او دا
فونټ چې ده هغه به بدل کړو هغه به دغه کېدو صحیح ده صحیح شو دا دومره کار مې وکړو د هغه بعد بیا ټیکسټ ته لاړ شئ او دلته به ولیکئ دلته چې ستاسو د چینل کوم یار د نوم ده زه خو پخپله دا هسې د یو مثال لپاره جوړوم تاسو هم دغه هسې مثال هر رقم د تاسو چینل نوم و په هغه رقم باندې جوړولی شئ په دغه اپلیکیشن کې ما مقصد ده دغه اپلیکیشن تاسو ته درښول صحیح ده مظلوم یار صحیح ده دومره کار مې وکړو د هغه بعد به دا دلته تاسو کېدی او د دغه فونټ چې کوم ده هغه به هم تاسو دلته بدل کړئ او تقریبا دغه دا صحیح ده دا به تقریبا داسې کېدی صحیح شو دلته یو بل شی مس ده چې هغه به زه دلته بیا ته لاړ شم شیپس ته به لاړ شم او په دغه به یې کلیک کړم دغه یو لاین به راواخلم رنګ به یې تور کړم او دلته به یې لږ نری کړم صحیح ده د دغه کېدای شي دا د مثال وړ شی چې د هغه سایز دورې بوتل اسانه نه وي نو په پوزیشن باندې به یې کلیک کړئ او تاسو یې په خپل مرضي باندې هر چیرې ښوولی شئ صحیح ده دلته تاسو ډېر شیان په دغه اپلیکیشن کې تاسو یې هر رقم استعمالولی شئ صحیح ده صحیح شو نو ګرانو ملګرو تاسو دا کتلی شئ چې ډېر ښایسته لوګو جوړه شوه صحیح ده دا ما د یو ملګري لپاره جوړه کړې ده تاسو که غواړئ چې تاسو ته هم زه ویډیو لوګو جوړه کړمه که سپیشل یو ښه غټ لوګو جوړول غواړئ سم د غټ دکان کاروبار لپاره هغه زه په کمپیوټر کې سپیشل لوګو جوړوم او که غواړئ چې ساده لوګو دا خو بلکل ساده نه ده مګر بیا هم مثال ښایسته لوګو ده دلته تاسو نور هم ښایسته کولی شئ دلته دغته شیډو ورکولی شئ زه ګورم شیډو څرنګه ده که سم و بیا شیډو هم ورکوم خو زما په خیال شیډو دغومره خوند نه کوي دا صحیح شو اوس صحیح شو په دغه رقم باندې تاسو ګرانو ملګرو په دغه کې هر رقم لوګو چې کومه ده هغه ډیزاین کولی شئ اول کوشش وکړئ چې هر کار په خپله وکړئ د چینل څه شان مې دی ټول په خپله کوي د هغه بعد مثال خوند هم کې چې یو شی کار سړی په خپله وکړي او کوشش وکړئ چې له بل چا باندې کار مه کوئ ټول کار خپله وکړئ یو به غلط شي دوه به غلط شي د هغه بعد به انشاءالله بیرته صحیح وي او کار چې مو کوم ده هغه به خیر و ښایسته هم وي او خپل شی تاسو ته معلوم وي ښایسته هم وي بل څوک چې درته جوړ کړي هغه دومره مثال خوند سړي ته نه ورکوي نو ګرانو ملګرو په دغه ویډیو کې د یوټیوب د کورس اومه ویډیو وه تقریبا چې په دغه کې ما تاسو ته لوګو جوړول در زده کړو د دغه سیو کول تاسو دغه باندې کلیک کړئ او اول به تاسو دا کوئ چې سیو کوئ بیا ټرانسپیرنټ یعنی بیکګراوند به نه کې راولئ بیا به تاسو بیکګراوند ته ولاړ شئ او په ټرانسپیرنټ باندې به کلیک کړئ د تاسو لوګو څخه هغه به خالي لوګو پاتې شي او په سیو ایز ایمیج او دلته به پی ان جي سلیکټ وي صحیح ده پی ان جي باندې به کلیک کړئ او سیو ټوګیدري باندې به کلیک کړئ دلته به تاسو لوګو چې کومه ده هغه به راشي صحیح دا زموږ لوګو راغله خو ستور رنګ ده په دغه کې نه ښکارېږي صحیح ده په دغه رقم باندې تاسو خپله لوګو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ له ملګرو سره یې شیر کړئ چې ملګري مې هم له یو شي چې لږ څه فایده واخلي ډېره مننه د الله په امان